أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. نن د سوره بقره درس نمبر 111 به شروع کو. په دغه کې به د سوره بقره آیات نمبر 209 او 210 ترجمه او تفسیر وکړو. اول به ترجمه ته راشو. فإن زللتم بس که چیرته تاسو وښویدوئ من بعد ما جاءتکم البینات وروسته د دغې خبرې څخه چې راغلل تاسو ته ښکاره معجزې فاعلموا نو تاسې پوه شوئ ان الله بشک الله چې د عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی. هل ینظرون آیا دوی انتظار کوي الا ان یأتیهم الله مگر چې راشي دوی ته الله یعنی د الله عذاب فی ظلل په هغه سیورو ده من الغمام دا وریځو څخه والملائکة او فرښتې وقضی الامر او دا کار چې ده خالص الله د پاره ده وإلی الله او الله ته چې دی ترجع الامور واپس کیدل دي. نن سبق کې د اسلام په فضیلت باندې الله جل شانه تاسو ته خبره کوي. هغه دا چې تاسو بېګا هم ویلي وو چې الله جل شانه تاسو ته ووی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای هغه کسان چې تاسو ایمان راوړلی دی تاسو په اسلام کې پوره څه شوئ داخل شوئ. نو نن الله جل شانه یې که چیرته د دومره لوی معجزې د قرآن شو د نبی علیه السلام نبوت شو نبی علیه السلام تاسو ته میاشت په 2 منځه کړه لوی معجزې ښکاره شوې د موسی علیه السلام عیسی علیه السلام تاسو دا ټولې ولیدې هغې باوجود که تاسو بیا هم ایمان نه راوړئ دا به بیا لویه بدبختي وي. او بعضې داسې چې ایمان یې راوړلی دی هغه نه بعد بیا نعوذ بالله څه شول مرتد شول یا مرتد شي دا بیا لویه بدبختی ده. اسلام ډیر لوی نعمت ده. الله جل شانه خپل قرآن مجید کې فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نن ورځ ما تاسو ته دا دین څه مکمل کا واتممت علیکم نعمتی څه یی خپل نعمت مې په تاسو باندې تمام کا یعنی اسلام یو لوی نعمت ده. موږ ته الله ډېر نعمتونه راکړي دي که موږ 24 غنټې 4 ساعته په الحمدلله ویایو د الله شکریا نشو ادا کولی ځکه د الحمدلله چې یعنې دغه ته ژبې ضرورت دی. سترګې راکړي مور پلار دکان کور بچیان خوراک هر څه راته میلاویږي موږ د الله کوم نعمت شکریا ادا کوو. تاسو یې داسې وکړئ یوه ورځ خو دا سترګې وتړئ 4 ساعتې دپاره چې تانې له زندګي څنګه تېرېږي. سترګې ځان یې وتړه او ګرځه کار ته دې لاړ شه لمونځ ته پاڅه تشناب ته لاړ شه چې تا ته به څومره تکلیف وي. یوه ورځ خو دا خوله دې بنده که خبرې مه کوه خلکو څه په اشارې غږېږه تا ته به څومره تکلیف وي. یوه ورځ دا خپې خو وتړه همداسې څکېږه تا ته به څومره تکلیف وي. دا ټول نعمتونه لرې که یو سیټ ته که صرف د اسلام دا ټولو نه لوی نعمت دی. الحمدلله چې الله موږ د مسلمانانو په کورنۍ کې څه کړي پیدا کړي همدا اسلام به هغه دنیا کې موږ تاسو لپاره څه وي نجات وي. نور یو دین الله ته قابل قبول نه دی. ان الدین عند الله الاسلام. دین چې دی الله په نزد هغه کوم یو دی هغه اسلام دی. او بل آیت کې الله جل شانه څه فرمایي ومن یتبع غیر الاسلام دینا او چا چې د اسلام نه بغیر د بل دین تابعداري وکړه فلن يقبل منه هیڅ کله به د نه دا دین قبول نشي
وهو فی الاخرة من الخاسرین او آخرت کې به دا د چا نه وي د تاوانیانو نه به وي. نو په اسلام ډېر شکر وباسئ چې الله مو ته دا لوی دین راکړی دی او الله دې مو تاسې آخرت ته همدغه اسلام سره بوځي، یعنی خاتمه مو د الله په ایمان سره وکړي. فإن زللتم بس که چیرته تاسې وښویېدوئ، یعنی دا لوی لوی معجزې دې ولې دې بیا هم تا ایمان را نه وړه. من بعد ما جاءتکم البینات وروسته د دغې خبرې چې تاسو ته راغلل لوی لوی ښکاره ښکاره معجزې، بیا هم ته وښویېدې، شیطان په خبرو کې راغلی. فاعلموا ته پوه شه ان الله بېشکه الله چې دی عزیز غالب دی. که ته ایمان راوړې که را نه وړې، الله په بادشاهۍ کې هېڅ کمی نه راځي. حکیم حکمت والا دی. هل ینظرون آیا دوی انتظار وباسي، آیا دوی انتظار کی دي الا مگر ایأتیهم الله چې راشي الله فی ظلل په سیورو ده من الغمام دا وریځو. دلته یوه بله مسله درته لږه واضحه کومې. د الله جل شانه صفت، د الله جل شانه صفت سمیع اوریدونکی، دا د الله صفت ده. حکیم حکمت والا ده. بصیر لیدونکی ده. دا خو د الله صفا واضحه صفتونه دي. بعضې نوره صفتونه د الله دي چې هغه ته صفات متشابه یایي، یعنی هغې کې چې دی هغه په معنی مستاسې سم نه پوهېږو. لکه الله جل شانه خپل ځان دپاره ید الله لاس د الله، نور ځایونو کې وجه مخ لفظ استعمال کړی، بعضې ځایونو کې استوا علی العرش. دغو کې تاسې دا خبره معمولي یاد ساتوئ چې د خلکو په خبرو کې را نه شوئ. د نن سبا ځان ته اهل حدیث بعضې یایي، څوک ته غیر مقلدین یایي، څوک ته وابیان یایي. په دغه کې د اهل سنت والجماعت د امت مسلمه دا عقیده ده چې دا صفت مشابه چې دي دا الله ته ثابت دي، دغه په معنی باندې دغه تشریح باندې موږ تاسې نه پوهېږو. بس چې څنګه الله یې همدا رقم یې ومنو. او دا وابیان چې دي دوی څه یایي، دوی پکې معنا ثابتوي، نو دا دوی لږ تجاوز کوي. دغه نه ځان ساتل پکار دي. د عمر رضی الله عنه په دور کې یو دانه سړی و صبیغ نوم و، هغه به په صفات متشابهاتو کې خبرې کولې، خلک به شک کې چول. عمر رضی الله عنه روغ ته داسې وویله او ویې شړله. بیا چې بل علاقې ته لاړه، هلته ابو موسی اشعري رضی الله عنه والي وه، هغه ته یې وویل چې دغه سره کوم مسلمان کینني، دا خلکو زړونو کې شکونه چوي. نو نن سبا داسې خلک شته دي چې تاسو ته تا ته وایي چې وکسه قرآن شریف کې خو راغلی دي که نه ید الله لاس د الله، مو ته یایي چې دغه معنا دغه په تشریح نه پوهېږو، دغه معنا دغه تشریح صحابهو نه ده ثابته، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده ثابته. ځکه دا عقیده مو تاسو ته مخکې ویلې وه چې د الله په ذات کې سوچ ما کوئ چې الله به څه رقم ته وي، څه رقم به روغ وي، شیک نه دغو خبرو کې سوچ ما کوئ. مو ذهن ډېر کمزوره دی، هغه ډېر اوچت ذات دی. د الله په قدرتونو کې سوچ کوه. الله به هغه دنیا کې انشاءالله متاسې کسو جنت کې. دغه دنیا کې د الله په ذات کې سوچ ما کوه. ځکه ته فرشتې باره کې سوچ نشي کولی چې د الله مخلوق دی چې فرشته به څه رقم ته روغ دی وي. جنت باره کې مو سوچ نشو کولی چې جنت به څومره ښکلی وي. که څومره هم زه وایم چې جنت به داسې وي داسې وي، دا زه هسې ځان نه لګیا یم. ځکه حدیث شریف دی ما لا عین رأت، داسې نعمت د جنت چې سترګو نه ده لیدلی، ولا اذن سمعت او نه د هغه صفتونه غوږونو اورېدلی دي، ولا خطر علی قلب احد او نه د چا په زړه کې هغه سوچ راتلی شي چې جنت سوچ مو نشو کولی. نو د الله سوچ ته څنګه کوې؟ الله په قدرتو کې سوچ کوه چې دا میر وکسه، د اسمان بغیر د ستنو ولاړ دی، یو خاوره ده، همدغې خاورې نه ماڼه هم زرغونه کېږي، غنم هم زرغونه کېږي، مرچک هم ته نه راوځي، هم خواږه هم ترخه هم تروش هم پیکه قسمه قسم.
دغو کې سوچ وکړه، خپل ځان کې سوچ وکړه چې دا وکسه صرف ماړی خورم وینار کې جوړیږي، هډوکر کې جوړیږي، ویښتار کې جوړیږي، دا څوک کوي؟ الله. هل ينظرون آیا دو انتظار وباسي الا مگر ان یأتیهم الله چې راشي الله فی ظلال په سیورو ده من الغمام د وریځو. اوس الله په دغه وریځو په سوري کې څنګه ارسي دغه به معلومات نشته ده، انشاءالله هغه دنیا کې به مو ته معلومات کیږي. والملائکة او فرښتې به راشي، وقضی الامر او خاص د امر الله دپاره، والى الله او الله ته چې ده ترجع الامور ټول امرونه واپس کیږي به. نن دپاره همدا بس ده، وما علینا الا البلاغ.